رب العالمین انسان پیدا کړی دی په دې دنیا کې او د دنیا سره د انسان تعلق جوړ کړی دی بے د دنیا نه د انسان جون نه تیریږي دنیا څه شی دی دنیا مال تم وای که یو انسان سره پیسې نه نو دی بخوري څه دی بس کی څه دله د کور ضرورت ته دله د جامو ضرورت ته دله د ښځې د بیبي ضرورت ته دله د بچو ضرورت ته او بیا چې ښځه شي بچی شي دله دا ضرورت ته چې هغوی له وګټي هغوی له کور جوړ کړي زوی له لور له وادو کې په دې ټولو پیسې لګي نو که یو انسان داسې دنیا ګټي نو دا منع نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی طلب الحلال فریضة بعد الفریضه یو هغه دی چې د الله د طرف نه پتا کم فرض دی دا غي نه پس حلال مال طلب کول دام په انسان لازم او فرض دی ولی د نفس پتا حق دی ان لنفسک علیک حقا نو د خپل وجود له بخامخه پیدا کې ان لزوجک علیک حقا د خدای در باندې حق دی نو خدای له بخامخه جامې پیدا کې کورب دا کوټه به ولا جوړه او ډوډۍ تنظیم به ولا کې او د دارو درملو تنظیم به ولا کې د میلمه د باندې حق د چې میلمه راشي ډوډۍ به ورکې نو هغې له به خامخا ګټه کې د بچوم در باندې د ماشومانو حق دی هغې به ښه تربیت کې هغې له به د واده تنظام کې هغې ته به دین ښه دا د ښځې د بچو د نفس حق دی دی له به کور جوړی دی له به جامې ګټې دا ضروریات دي لیکن بل طرف ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے چې حب الدنیا رأس کل خطیئه چې دنیا سره مینا دا د ګناهونو بنیاد دی دا د ګناه جرړه ده اوس بس کو یو خوا دنیا ضروری ده او ګټلو کې ثواب دی او بل خوا حضور پاک فرمایي چې ګوره محبت د دنیا د لوی ګناه ده د ګناهونو بنیاد او جرړه ده دې سره بس کو چې د محبت د دنیا نورونو دنیا به ګټي لیکن مینا به سره نه کې دنیا به ګټي به د دې نه کار نه کېږي خدا دنیا بړه تنخ کته کې او دا غي به یو مثال درکم دا کشته چې د بغیر د اوبو نه گزاره نه کېږي په اوچا بچته سو کشته او نه چلای چې جوړای نو اکثر په اوبو کې جوړای او یا که په اوچا جوړه کی نو په گاڑی کې اوچته کې اوبو لای اوس د کشته جون به د اوبو نه ممکن نه دی کشته چې ګرځي اوبو کې به ګرځي اوبو ته سخت ضرورت دی او که د اوبو نه د بار کړه د کشته لرګي داسې لرګي وي چې د اوبو نه باري نو د انورې چي او چې اوبو کې دنه خرابېږي نه نو د کشته جون ټول د اوبو سره دی خو که د اوبه په دې کشته کې دنه شوی وای اوس نو کشته غرقې که نه غرقې دقه رګې زمونږ جون دا د دنیا سره دی خو که چرته دا دنیا زمونږ د زړه د وجود په دې کشته کې ور دنه شو نو جون به راله تباه کې بیا د دې وجې نه رب العالمین فرمایي بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا وی تاسو د دنیا جون دومره خوښ کړی دی چې آخرت لم په هغې مرتبه ورکړې ده آخرت هم پرېښی دی اوس د دنیا دپاره به خدای نه پرېږدی بنیاد دا شو د دنیا دپاره به آخرت نه پرېږدی دا بنیاد شو د دنیا دپاره به دین نه پرېږدی نو هغه دنیا چې سړی د خپل ضرورت دپاره ګټي د ښځې او د بچو دپاره ګټي نو دا بده نه ده خو مینه به نه کوې اوس یو مثال به درکړم چې تاسو پوه شئ په صحابو کې بعضې خلک وایي لکه دا فقیر دی او دا ډېر ښه سړی دی او دا بهتر دی او دا مالدار دی او دا خراب سړی دی داسې نه ده ګوره یو سړی دی چې هغه فقیر ملنګ دی او پشلیدلو جامو کې ګرځي او سوالونه کوي یو نم سوال کوي بل نم سوال کوي بل نم سوال کوي او نمونځ کوي نه اودس کوي او بل طرف ته یو خان دی په بنګله کې اوسي
د خان موټر هم شته، بنګلې هم شته، لیکن خپل مونځ او دس وسره کوي او خپل روجې وسره نیسي، نو دا خان د هغه فقیر 100,000 فقیرانو نه هم د خدای په نزد غوره دی. فقیر دی او مونځ نه کوي، نو په هغه فقیر خدای څه کوي؟ فقیر دی او دس نه کوي، او فقیر دی او سوالګر دی، خلکو نه سوال کوي، سوال خو حرام دی. پیسې غوښتل، ډوډۍ غوښتل، دا خو حرام دی، دا سوال خو ګناه ده. مالدار د سوال نه بچ، سوال نه کوي، مالدار منظم کوي، روجم نیسي، فقیر غریب سره ښېګړم کوي، ډېر بهتر شو. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې کله مدینه شریفه ته هجرت وکړ، نو حضور پاک داسې وکړل چې 2 صحابه د یو بل رونه کړل، مواخات ورته وایي. یو مهاجر د مکې او یو د مدینې اوسېدونکی، هغې ته به انصار وایي، دی رونه کړل، رونه وی دا ستا رور شو. ولې چې مهاجرین غریبانانو بې کسه بې څوکه چې هلته لاړل، نه کور شته، نه ځمکه شته، نه د تجارت شته، غریبانانو، نو دی د انصارو رونه کړل. انصارو ډېره لویه قرباني ورکړه، دومره قرباني ورکړه چې په تاریخ کې به داسې قرباني څوک ورکړي. خپل باغونه دوی سره نیم کړل، راشئ دا باغونه واله، خپل ځمکې د مهاجرو سره نیمې کړې، راشئ دا ځمکې نیمې ستاسو نیمې زما. د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د یو صحابي سره رورولي جوړه کړه. د هغه صحابي نوم سعد و سعد ابن الربیع. د سعد په نوم ډېر کسان دي، د ده د پلار نوم ربیع دی، بخاري شریف کې راځي. چې رورولي جوړه کړه، دا سعد وایي د عبدالرحمن ته، وی روره دلته ما سره کښېنه، وی ته خو زما رور شوې که نه؟ وی راځه زما چې څومره مال دی د سره یې غونډې مومه، او زما 2 ښځې دي، نو کور ته یې دننه کوم، یو پکې خوښه کا، نو چې کومه ستا خوښه شو نو زه به وله طلاق ورکم، نو چې عدت یې پوره شي تا ته به یې په نکاح کم. رښتیا ووایه داسې به څوک وکړي؟ دا هم ورته نه وایي چې زما یو ښځه درته طلاقوم در کوم، نه ته پکې خوښه کا، راننوځه پکې وګوره، خوښه که چې کومه دې خوښه شوه. دغه زمانه کې دا د مخ د لاسونو پرده نه وه، دا وروستو نازله شوې ده. که داسې ویلې وي چې یو ښځه له در کوم، نو بیا به چا وایي چې بوډۍ نه ځان خلاصوي، نو په هغې ورپایه کوي. نه ته دننه وګوره چې دې خوښه شي. دې ته ست وایي، ست. چې ست څوک چاته وکړي، نو دا لازمه نه ده چې په هغې دې فوراً څوک عمل وکړي. یو دعوت ته چې څوک چاله دعوت ورکړي چې ما سره به ډوډۍ خورې، زما د زوی واده دی، یا مې خپل واده دی، یا مې د زوی سنت دی، یا د اختر ورځ د تعالی دعوت درکړي، یا کور یې جوړ کړو دعوت درکړي چې راشه ما سره ډوډۍ وخوره، یا دې ودونو کې خلک یو بل پسې کاډونه لیږي، نو که څه شرعي رکاوټ نه، نو دعوت قبلول سنت دی. بعض عالمان ورته واجب هم وایي. او یو ست دی، ست خدا دی چې هله مخې له ورغلې او تا ته وایي ډوډۍ خورې، نو دې کې به دا نه وایي چې راځه وبخورو، بس وایي خدای دې وبخه، هغه ستا عزت کوي که نه؟ اوس د اوړي غرمه ده او 3 بجې دي او بجلی تلې ده، او یو سړی کور نه بار راوتلی، ښځه یې موده او بچي یې موده دي، او ډوډۍ خلاصه ده، او بار بجلی را په مخه کړې ځان ته لمن وي، او ته وله مخې له ورغلې، او تا ته وایي ډوډۍ خورې، نو ته وایي وبخورو که نه؟ نو څه خورې؟ ما خورې؟ ډوډۍ کم ده، هغې غریب خو ستا عزت وکړو، اکرام ورته وایي، نو ستا عزت یې وکړه، نو ته ورته ووایه چې خدای دې وبخه، وخت ته ګوره، حالاتو ته وګوره چې دا د ډوډۍ وخت نه دی، دې وخت کې به اوس ښځه له کوم نه راپاڅئ، او بچي به کوم خوا ډوډۍ پسې په منډه ګرځئ، او یا به روټۍ خلاصئ، ترکاري به وي یا به نه، نو چې څوک درته داسې ست وکړي، نو هغه ته وایي خدای دې وبخه. بس زمونږ د پښتنو دا بعضې خبرې وایي دا کتاب نه که نه دي، خو کتاب نه، کتاب سره نه دي، خو کم امتې نه دي، کمه نه ده. پښتانه وایي یو په ست ښه ښکاري، او بل په نه خوراک ښه ښکاري. دا بلکل درسته خبره ده، شریعت خبره ده. په ست ښه ښکاري چې هغه ده ونه وایي چې لکه ما ته خو یې د سپکو کتلی او د چای ډوډۍ راته ونه وي، او بل په نه خوراک ښه ښکاري، اندازې ته ګوره څه دعوت خو دله نه درکوي، بس وایي خدای دې وبخه، دا ښه خبره ده. یو سړی د دریاب نه پورې غاړه، یو بل غاړه، د یو له ډوډۍ راغلی،
چې ډوډۍ ولا راغله نو دوی چې هغه خو د دریاب نه پورې غاړه دی نو که زه ورته ستم وکړم نو راتلی نه شي ځکه پول نشته کشته هم نشته نو اواز یې ورکوي ملګري ډوډۍ خورې اوس دا ست شو اوس هغه له پکار دي چې هغه ویلی و چې خدای دې وبخه نو هغه د نر بچي سره شناز و ټوکو هغه وپړسو او پرې راسور شو دې غاړه راغی یا خدایا پلار خو راپسې راپورې وت ما ورته ست وکړې خو راغی نو چې څنګه راپورې وت نو درته وایي کوم ځای کښېنم ما ورته را خوله باندې لاس کېښوي په دې خوله مې کښېنه چې ما پې تا ته ست کو دلته کښېنه دا ګوره د شریعت قیدي دي ښه د اوس ته ثابته به کوم نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ته چې کله سعد ابن ربی وي او یو ته بله مې بې دعوته به ګورې ډوډۍ له نه ځې ګورې دا یو شی ما محسوس کړ او په دې شادي حالونو کې مې محسوس کړ ډېر خلک وایي په شادي حال کې وایي ما خو 300 کسانو ته ویلي ډوډۍ مې د 400 برابر کړې وه او 600 وخوړه نو دا 600 پیریان رالل څه دا څوک دی دا بې دعوته بې دعوته پردی ډوډۍ له تلل دا سخته ګناه ده او جرم دی او حضور پاک فرمایي چې څوک بغیر دعوت نه پردی ډوډۍ له ورغی نو دخل سارقا وخرج مغیرا وی ورنن غل ورننه وټو ډاکو راووته غلی وکړه ډاکه و بار راووت نو چې تا ته ووایي چې ډوډۍ له به راځې او د بچو غږ یې درته نه کړې نو ماشومان بچي به د سکول نه چوټې کې د سار نه بچو ته وایي نن سکول ته مه ځئ ښه ولې باباجي ادما د پلانکي دوست د زوی واده دی ولا بزو نو که تا ته ویلي چې سره د واړه سلیمان بچو راشه نو بیا ټیک تا او که هغه صرف تا ته ویلي نو بچي ورپسې سلا سکول نه چوټې کې او په ښځو کې دا ډېر خراب عادت دی ښځو ته چې د واده ست وکړه نو یوازې نه هغه د باجا بامخیلو نه هغه ټولې خپلې وله راوغواړې راځی وي د کاکا د ترور د نوسي د کړوسي د بچي واده دی ټول وله راوغواړې او یو ښځو کې یو لوی رواج بلم دی هم درته وښیم دا ګناه ده نن سبا ښځې ځان سره د پلاسټک ګوتی ګرځئ پخوا به یې په لوپټه کې اچولې هغه به قیمتي لوپټه وه خرابه به یې کړه اوس چې کومې ښځې له غوری ورکړې د جیبه ګوتی راوباسې پکې ورواړئ ویې ورشه بله راوړه چې نه راوړې خو شرمۍ دی دا ناروا دي دا سخت جرم او ګناه ده دا چې کومه ډوډۍ په دې ځان پوه کې د دین مسله ده کومه ډوډۍ چې تا ته چا کېښوده په کور کې نو دا اباحت ورته وایي په عربۍ کې دا تملیک نه دی دی تا له دې له نه ده درکړی چې دا کور ته یوسه دی دې له درکړه چې څومره خوړی شي هغه وخوره او باقي چې پاتې شي زما به نو چې دې له یې دله درکړه چې څومره خوړی شي وخوره او باقي به زما د کوربه به بل چاته به کېدم ماشومانو ته به کېدم نو دا به کور ته نوړې دا ګناه ده ناروا ده تا ته خو یې دې دپاره نه راغوښتې چې هم به پخپله وخورې هم به د پلاسټک ګوتی ډکه کې او دا به کور ته میوسې اول ته ورته خاوندم خوشحالی چې دا ښکار مې لیږلی و ښه مضبوط راغی ښکار ښه مضبوط راغی ځان سره یې ګوتی هم ډکه راوړه هلته بیا دروغ هم وایي خاوند ته وایي رالی راکړه چې دا د ماشومانو له کور والا له میوسه غلا دې وکړه نو اوس یې دله درکړې دا خو غلا ده دا ناروا دی او ګناه ده نو بې دعوته تلل واده له ګناه ده که د یو کس درته وي نو یو کس به ځې چې د دوو درته وي دوه به ځې او که هغه ته پته چې دی یوازې نه ځي ځان سره خامخا ډرایور بوځي لکه بعضې سړی په ګاډي کې دی ډرایور بوځي نو دا ډرایور پکې بیا مفتو کې خوړی شي یا یو سړی بې نوکره نه ځي هغه ته پته ده چې د سره خامخا ډرایور او یو کس نوکر وي نو هغې یې بې دعوت هم بیا خوړی شي دې ته دلالتن رضا وایي لکه اوس شادي حال کې ډوډۍ د پیښور کې او تا ته وایي چې راځې به نو ته به خامخا شادي حال ته خو پیاده نه شي ته نه په بس کې تلی شي 11 بجې به پسه بیا راځې نو که موټر دې وکړه او ډرایور دې بوته نو دې ته دلالتن رضا وایي دا پکې داخل دې ډوډۍ خوړی شي خو ځان سره مایاران دوستان او بچي نه بوځئ او که وایي چې بچي م راوله بیا بوتلی شي دا د شریعت مسلې دي رونو په دې عمل کوئ حرام نه دی خدای ساتي حرام ډېر خطرناک شی دی هر شی به راته خدای وبخي خو پردې حق درته خدای نه بخي دا قانون دی یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راغی وی د الله رسوله که زه د خدای په لار کې جنګېږم مخ په مخ او شهید شم کم خوا به دی ځم وی جنت ته دا صحابي لاړ
حضور پاک ورته آواز وکړ دلته راشه راویې غوښته وی تا څه ویلو وی ما وی که زه د خدای په لار کې جنګېږم او شهید شم نو چېرته به ځم او تاسو راته وو چې جنت ته وی وایه او خبره اوس واوره ښه نبی علیه السلام ورته فرمایي وی که ته د خدای په لار کې جنګېږې او شهید شي او بالفرض بیا د خدای را جمدېږي او بیا جنګېږي او بیا شهید شي او بالفرض بیا د خدای را جمدېږي او بیا جنګېږي او مخ په مخ تختې نه او بیا شهید شي ګوره 3 شهادتونه شو نو اله به جنت ته ځې چې پردې حق در سره نی او که د دې ګوتې د بند عمره پردې حق در سره او دین نو جنت ته نشې تللی وی اوس جبریل راغی او دا خبره یې ماته وکړه ډېر خلک پردو حقونو سره حجونو لدي دلته په پردې حق پورې نه ورکوي دلته یې پردې پیسه لاندې کړي هغه نه ورکوي دلته یې پردې ځمکه لاندې کړي هغه نه ورکوي او حج لدي او دی سوچي چې واپس راځم نو 0 میټر به واپس راځم هر څه به راته معافي دا ټولې غلطې خبرې دي په حج خدای هر څه معاف کوي خو د خپل حق معاف کوي او نه د بنده حق دا به راته معاف کړي مثلا چې چېرته چا غیبت دې کړي او توبه دې بیا ورسره ایستې یا مثلا مونځ دې لږ تاخیر سره کړي یا پردې ښځې ته دې کتلي مثلا خو که مونځ در باندې پورې دی نه دی کړی او زکات در باندې پورې دی نه دی ورکړی او یا پردې حق دې غاړه کې پروت دی دا په حجونو او دا په شهادتونو نه ختمېږي دې نه به ځان ساتي خبره مې دې پورې کوله چې یو دعوت دی او یو ست نو ست چې درته څوک وکړي نو فورا ورځمه که داسې یار دوست دی چې ستا ورسره ازادي ده نو بیا خیر نو چې عبدالرحمن ابن عوف د سعد ابن ربیع ورولې جوړه شو نو ورته څه وایي وی زما مال راځه در سره نیمو او راځه ما سره کور ته دننه شه 2 مې ښځې دي نو ته پکې یو خوښه کا نو چې ستا خوښه شي نو زه به طلاق ورکم او چې عدت یې تیر شي نو تا ته به یې په نکاح کړم ګوره د ست وکړه او ورته څه وایي وی بارک الله فی اهلک و مالک وی خدای دې ستا په ښځه او ستا په مال کې برکت واچوي دلونی علی السوق ما ته بازار خایا ما لا تجارت چل راځي ګوره هغه ست وکړه هغه ورته دوا وکړه او چې بل څوک یې څه وی یاره بس خدای سره خو که زه چیزو پړی راواله چې دا ځمکه م را سره نیمه کې او لار کوه چې یوه پکې خوښه کړو نه داسې به نه کړي نو صاحبه تجارت یې شروع کړو نو چې تجارت یې شروع کړه نو مالدار شو مال یې وګټ ګوره هغه هم قرباني ورکړه دم نو ځان له ښځه م وکړه نو حضور پاک له په مخه ورغ نو د واده څه نښې نښانې وې پې نو نبی علیہ السلام خو ډېر هوښیار شخصیت وا پې پیش شو نو ته مهیم یا عبدالرحمن دا څه دي او پیش شو وی د الله رسوله واده مې کړی دی ګوره صحابه ودونه مجیبه ساده ودونه ساده څومره حضور پاک خوښ دی قسم دې ځانونه به یې قربانول لیکن دا دې په واده نه دی خبر کړو او زمونږ په علاقه کې چې څوک وادو کې بل چاته ونه وایي نو تر مرګه پورې په سترګو بد لګي وګوره واده وکړو ماته ونه وي د زوی واده مې د خلکو یې خوړلې ده او په خپله یې چاله ور نه کړه وایي که نه وایي د خلکو یې خورې او په خپله نه ورکړي نو هلکه تا چې را بللې نو خو تا خو خیرات کړی صدقه وه ا دې پې خرڅه په بیه دې ورکړې داسې هغه صدقه او خیرات ځان له تباه کې الله فرمای لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى چې خیرات ته وکړو صدقه دې وکړه نو په چا به احسان نه ورړی او نه به هغه سړي ته تکلیف ورکړې یعنې صدقه به دې برباده شي نو که دا دې ووایي چې زما نه یې خوړلې وه او مال یې را نه کړه نو خپله صدقه دې ډب تله وکړه تا خو په دې نه ورکړی چې زه درته را واده ویم ته به یې م راته وی او زه یې در باندې خورم ته به یې م را باندې خورې ستا وس کېده د هغې غریب به وس نه کېږي نو په دې به ګیله نه کوې د یو بل نه ښه یو انسان دی بعضې وخت هیر شي یو ډېر نږدې ملګري بعضې وخت هیر شي ډېر نږدې ملګري زمونږ چې کله زما خپله خادي وه نو نوم درته نه اخلم خو په دې کلي کې بعضې ډېر نږدې دوستانو بس هیر شوي خو باباجي جم دی خدای پاک دی وبخي نو هغه به د فضل شاه لالا دې خدای وبخي ډېر ښه انسان
دل شاه لالا ډېر ښه سړی و خدای دې ښه ورکړي وبخي نو هغه په دل شاه لالا ته وایي چې دې خلکو ته ته ووایه یو کس به پاتې شوي نو مبارکۍ یې ځان سره ډبې م راوړو رامله نو چې څنګه رالل ډبې راوړو نو وایي ښه وایي مبارکي مې درله وکړه خو دا ما ته م ویې ولې نه یا خدایه پاکه هغه هېر شي انسان دی بعضې وخت کې نو مونږ هېر شوي که نه یو کس دو ډوډۍ باندې خو عادت څوک په د چا نه درنېږي نو بعضې وخت به ته به ته هېر شي یا هغه غریب به وس کمي هغسې به نشي کولی بهر کیف دا دې وعدې وکړه حضور پاک یې نه دی خبر کړ خدای څونه مالدار که عبدالرحمن ابن عوف اوهو دومره مالدار و دومره چې د پیسو ډیری به وکړه په کور کې پراته دنیا ګټله خو مینه یې ورسره نه وه نو ته به وایې چې دنیا ګټله مینه څه معنا مینه دې ته اوس وایي یو ځل اعلان یې وکړ د مدینې فقیران نو 2.5 لکه اشرفۍ دینار د سرو زرو 2.5 لکه اشرفۍ په غریبانانو وویشلې اوس د مال سره چې د چا مینه وي هغې خوندي کي نه پکې صدقه کوي نه چاله هدیه ډالۍ وړي او چې مال ګټي او پکې صدقې م کې مال ګټي او تحفې م خلکو له وړي پلار له وړي استاد له وړي نیک له وړي بل له وړي پته ولګېده چې د مال سره مینه نشته که د مینه وي نو خوندي کوله به دی 2.5 لکه اشرفۍ یې وویشلې او بله واوره یو ځل کور کېناستې دی مال ته وکتل چې دا خو بلا مال دی او خدای به راوسته او یاد ساته ګورې ښه چې څومره صدقه کې خیرات کې نو خدای به هغې نه زیات راولي د به صدقې کولې مال به ډېرېده صدقې به کولې مال به ډېرېده نو یو ځل یې د شپې لیست جوړ کړو او غلامانو ته وي نوکرانو ته وی شابه چې څومره فقیران او مسکینان دې ټول ډاله راغونډ کړي دا په ډېرو ډېرو مال یې ورکوو چې څه وسره ټول یې خلاص کړل چې څه وسره ټول د سیل مې خلاص کړل تر دې حده پورې چې هغه خپلې کمې اغوستې جامې یې وې نو زړې جامې یې واچولې هغې هم خیرات کړه او په سر یې پټ کړي نو هغې کوز کوي دا پلان کیله نغد مال جامې چیرړې د کور سامان د ټول چې څومره ټول یې خیرات کړل او د دې نه علاوه نور یې څو کړل د دې نه علاوه 10,000 غلامان آزاد کړل 10,000 سار وختي مانځله راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره منځ وکړ حضور پاک آواز ورکړه عبدالرحمن ابن عوف دلته راشه کښېنه وی عبدالرحمن جبریل علیه السلام راغی او ما ته وی چې الله را لېږلم او الله وی چې په عبدالرحمن ابن عوف زما سلام ووایه ګوره تجارت کوي او مال ګټي خو مینه نشته اوس پته ولګېده د مینې چې دا پکې 2 روپۍ نه خیرات کوي نه پکې د جومات حصه کوي نه پکې د مدرسې نه کوي نه پکې د فقیر حصه کوي نه د غریب مسکین حصه کوي نه چاله تحفه ډالۍ وړي بس پته ولګېده چې دا مال دې ړکې دننه ننوتی دی راوتل ګران دی دا هغه کشتی را چې دننه پکې اوبه ننوځي دا هغه دی چې الله وایي کلا بل تحبون العاجله دنیا مو خوښه ده وتذرون الاخره اخرت نه دی خوښ که اخرت خوښ وي نو څه به دې ځان له اخرت له هم ساته که دا چې دې ورکه دا سر کم خوا لاړ دا اخرت له لاړ دا چې خیر ښېګړه دې وکړه خیرات دې وکړه دا کم خوا لاړ دا اخرت له لاړ کلا بل تحبون العاجله دنیا هم خوښه ده اخرت نه دی خوښ اوس دویمه واره وی جبریل راغی ما ته وی چې الله وی چې په عبدالرحمن زما سلام ووایه او عبدالرحمن ابن عوف ته ووایه چې عبدالرحمن دا مال ستا نه دی زما دی واقعي دا مال د چا دی چې د خدای خوښي خو در سره وي او که د خدای خوښه نه سبا به در باندې داسې بیماري راوالي چې هغه خپل مال به دې بیا نشي بچ کولی ښځه به دې نه جوړه کړي بچې به دې نه جوړه کړي مقدمه به راته جوړه کړي بیا به څه کوې نو الله وایي چې دا مال زما دی او ته په دې مال کې زما او د رسول وکیل
ته په دې مال کې زما او د رسول وکیل نو ګټم او خیرات هم کوه. او عبدالرحمن دویم اعلان واوره، الله وایي چې دې د مالیاتو په مسله کې چې څومره مال او تجارت کوي نو د قیامت پر ورځ به د سره د مالونو حساب نه کېږي. دا څومره لویه خبره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا مالداران خلق بر دي غریبانانو نه، خو کم غریبانان چې داسې صالحان او دیندار غریبانانی نیمه ورځ جنت ته رستو دي. نیمه ورځ د آخرت، نیمه ورځ د دنیا، نیمه ورځ نه. زمارونو دا عبدالرحمن ابن عوف څومره مال دا، مال سره مینه نه وه، خیراتونه به یې کول چې رسول الله مبارک به جهاد لمال پکار دی بس راوړه به یې غورځاو به. او چې وفات شو کته وی چې دا دونه مال یې خیرات کړ او دا 10,000 غلامان یې آزاد کړل وینځي او دا ځان یې تیل توقه پرېښود نو دی خو بیا غریب شوي؟ نه نه نه، صدقه کوه غریب کېږي به نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی 3 سیزونه لري چې د په قسم خورم. الکه د پیغمبر خبره به مونږ به قسم منو کنه به منو؟ وی په دې 3 وځه قسم خورم. یو دا چې په سوال مال نه ډیریږي. بعضې خلک سوالونه کوي د مال مقصد څه دی چې ته په ښکلی ژوند تیر کې، نو په سوال ستا مال نه ډیریږي، ښکلی ژوند پې نشي تیرولی. یو دویم څه شی دی که تا عاجزي وکړه، لکه یو مسلمان سره جنګ وکړه او تا ورته ځان ښکته کړه، خیر دی، الله به دله عزت درکوي. من تواضع لله رفعه. او دریم څه شی دی رسول الله مبارک وی زه په قسم خورم چې په صدقه مال نه کمیږي. او مونږ وایو که دا لاړې بس کمې شوې، په صدقه نه کمیږي، زیاتېږي. نو عبدالرحمن ابن عوف چې دا دومره صدقې کولې مال یې څه شو؟ چې وفات شو نو 4 ښځې، نو قانون دا دی چې 4 ښځې وي او بچي هم وي نو د دې 4 خواړو ښځو په شریکه 8 کېږي او د هر یوې 22 کېږي. د یوې ښځې 22 کېده. نو یوې ښځې وی مونږ ما له پوره حصه مه راکوې د خاوند په مال کې، نه غلامانو کې غواړم، نه ځمکو کې غواړم، نه کورونو کې غواړم، نه وینځو کې غواړم، نغد مال کې لږې غوندې راکې. نغد مال هم ټول نه، لږ غوندې. نو 80,000 دینار یې وله ورکړل. اشرف دیم پوره حصه نه وه، او که دا پوره حصه شي 22 نو 80,000 له په 32 کې ضرب ورکړه ټول مال به څونه جوړوي. نو مال ګټل منه نه دي، خو مینه به ورسره نه کې. مینه دې ته وایي چې ځان پورې کلک نیسې او چاله ورکې نه. او که مال ګټې او ورسره خیرت هم پکې یادې، خدای هم یادې، رسول هم یادې، د ګاونډي حق هم منې، د غریب هم منې، د مسکین هم منې، د استاد هم منې، د ملا هم منې، د مدرسې هم منې، د جومات هم منې، خیر ښېګړه هم کې، نو بس دا مال بهترین شی دی، دا ډېر ښه مال دی. پته شه غریبی کار نه کېږي چې دا غریب دی نو ښه سړی دی. غریب دی او بې المازه دی نو اړوم ښه سړی نه دی. هغه مالدار چې هغه مونځ کوي ته زرها جنده ښه دی. حضرت زبیر دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترور زوی دی. حضرت زبیر د ترور زوی او د پیغمبر علیه السلام او د ښځه خویندې وې. د بیبي نوم هغه د نبی علیه السلام د بیبي نوم عایشه او د بیبي نوم اسماء او عایشه خویندې وې. نو د ترور زوی هم دی او بیبیانې هم خویندې دي، نږدې رشته دار هم دی. دی چې کله مړ کېده په جنګ جمل کې، عبدالله ابن زبیر یې کېنه وی بچې وی په ما ډېر زیات قرضونه دي او قرضونه پرې رسو خلکو به راوړه امانت وي دا ځان سره کېده. ده به ورته ویل وروره د امانت خو دې ما سره کېښوده خو هسې نه چې دا امانه ضایع نه شي، نو زه به یې ولګوم ښه او چې کله دې پکار وي بیا مانه غواړه. نو چې یو شی ما سره امانت پروت وي او زه هغه سړي ته ویم چې ما له اجازت راکړه چې دا زه ولګوم نو لګولی شي. بیا دې کې
د مال د مالک لم پیدا ده او د لم پیدا ده دی به په خپل کاروبار کې ولګي نو د لم پیدا شو ګټه به ولو کی هغه لم پیدا ده ولې که داسې سره پردی امانت رخ شو نو د هغه تاوان دی او چې تا ورته ووایي چې زه به یې لګومه او بیا رخ شو خراب شو نو بیا په تا تاوان دی نو د سره به خلکو امانتونه کېښودل حضرت زبیر رضی الله عنه سره نو ده به ورته وایي زه به یې لګوم او به پې قرض جمع کېده نو ورته وایي بچې په ما خو ډېر لوی قرض دی ډېر لوی قرض او څونه قرض پته شته راته 2 لکه درهمه هغه زمانه کې درهم ډېر لوی قیمتي شی دی او هغه زمانې خبره 2 لکه درهم دا قرض وی بچې داسې به وکړې داسې به وکړې چې زما ټول مال به خرڅ کې او زما قرضونه به ورکړي په ما دا ډېر لوی بوج دی او که چېرته زما قرضونه زما په مال نه خلاصېدل نو زما د قوم نه به وله وغواړئ او که زما د قوم نه پوره کېدل یا چا در نه کړل زما د مولا نه وغواړه بابا مولا دې څوک دی مولا خو مرئی تم وی سردار تم وی رشتہ دار تم وی بابا مولا دې څوک دی وی مولا مې الله دی بچې چې قرض خلاص شي نو بعد رشتہ داران هغه وارثان نو زما د ټول مال 3 حصہ د قرض نه پس د هغوی له ورکړي او چې کمې د قرض نه پس او د هغه خیرات د وصیت نه پس چې 2 حصې پاتې شي تاسو تقسیم کړئ نو صاحب چې چاته به وې نو یو صحابي ولا مخې له ورغی وی زما پرور څونه قرض دی وی دومره او ستاسو مال خو دومره نه قرض خو نه پوره کېږي خو ګورئ که چرته قرض هم خلاص نه کړو ما ته ووایه زه به راسره امداد وکړم حضرت عبدالله ابن زبیر وایي چې څومره مال و ځمکې کورونه هم خرڅ کړل غوره ښه وایي خدای پاک هغه 2 لکه روپۍ قرض هم خلاص کړ د هغې نه پس چې کوم وصیت و هغه وصیتونه مې هم ورکړل او څونه مال شو د مال کې خدای برکت واچو مال څونه شو سکم 6 کروڑ درهم سکم 6 کروڑ درهم او دا عبدالله ابن او دا حضرت زبیر چې د مبشر بالجنت مو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم لسو صحابو له په یو مجلس کې جنت زیره ورکړو یو پکې عبدالرحمن ابن عوف دی او بل پکې حضرت زبیر د مارونو په صحابو کې صحابه ډېر مالدار تیر شوي دي حضرت عثمان ذوالنورین نه دی تاسو ورته عثمان غني وایئ ذوالنورین یو د رسول الله مبارک لور په واده و حضرت ام کلثوم او بل حضرت رقیه یو وفات شو نو بل په نکاح کړه بیا رسول الله بدویم وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی که زما 3 ملور وی نو اب مې عثمان لور کړی څونه مالدارو اوهو لیکن مال سره مینه نشته ولې مدینې ته چې صحابه هجرت وکړ نو خوږې اوبه مدینه کې کمې وي اوبه ترخې وي په کویانو کې هم مالګیجنې اوبه وي د یهودي یو کویو بیرې روما ورته وایي نو هغه یهودي چې به کله خوښ و خلکو له به یې به ورکول او چې به یې نه وه او په بیه به یې ورکول حضرت عثمان صاحب ورغی ورته یې ویل لکه دا نیم کوی را باندې خرڅ کړه نیم دا معنا چې یو ورځ به توب او یو ورځ به زه یهودي ورته ویل نه خرڅوم لکه وایي چې په 100 پیسو وی خرڅوم علم هغه ورته ډېرې پیسې ووې عثمان صاحب یې ډېره ښه ده زما دا نیم شو چې نیم یې ترې واخېسته حضرت عثمان صاحب اعلان وکړه وی یو ورځ زما دي اوبه یو ورځ د دغه یهودي دي ځکه نیم مې واخېسته نو زما پر ورځ کې تاسو راځئ چې څونه اوبه وړئ خیراتي وړئ نو خلک به د عثمان صاحب په هغه نمبر کې راتلل او مشکونه به یې پرې ډک ډک وړل د یهودي نمبر کې اړو څوک راتلل نه یهودي دقسې حق به کېناست یا خدای دا پسې جنجال وړی دی زه په بیه ورکوم خیراتي ورکوي نو په هغه روز خلک وړي زما پر ورځ یې نه وړي نو یهودي په خپله عثمان صاحب پسې راغلي دا باقي م رانه واله وی که په دومره راکې راکړه کنې نه علم یاره په هر څه کې خو مې اخلاص که څوک نه راځي هغه باقي نه مې واخېسته مسلمانانو ته وقف
او د تبوک په غزا کې سخت جنگ او دشمن ډیر زیات او سفر هم ډیر اوږد او ګرمي مو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابهونو مدد وغوښت چنده چې وته مو وای حضرت عثمان رضی الله عنه راغی وی سیب دومره سلو خان سره د کتو دا وقف حضور پاک ډیر خوشاله وی 200 بیا وی 300 بیا راغی وی سیب د دوو ایسې لخر ټول تنظیم پما او زولې ډکه د پیسو راوړه د دراهم او اشرفو او رسول الله مبارک ته مخه ته ورغول اوس کمینه ونه داسې څوک کوي مال ګټي خو مینه نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته یو ناشنا اعلان وکړ د پیغمبر اعلان به د خدای د طرف نه وی دا نن نه پس چې عثمان څه عمل کوي به د ته به هېڅ نقصان نه رسي ته دې خوښه یې کوه نو زما وروڼو مال ګټه د ښځې حق دی د بچو حق دی د خېټې حق دی سخا به پکې وکړې حج به وکړې عمره به وکړې بچو له به ودونه پکې وکړې لوڼه به په ښه طریقه واده کې میلمه ته به د تندې روښانئ خو مینه به نه کې مینه دا معنا چې بس 1 روپۍ د خدای په نوم نه ورکې مینه دا معنا چې بس راوړې او خوندې کې نه د مینې نښه دا ده د مینه به نه کې څه خیرات به کې صدقې به کې غریبانانو له ورکوه مالدار نه ورکولی شي صدقه زکات به نه ورکې تحفې ډالۍ جومات له مدرسې له غریب له دا کوه او دا به خدای ډیری کمی به نه یو بنی اسرائیل واقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کوي وی یو سړی ولاړو او یو اوریاز رااله وی زه ولاړې اوریاز مې ولید او ناګانه په اوریاز کې ګړهدار پې لکه بېګا چې څنګه و چې ګړهدار شو په یو غر باندې تې باران وشو هغه اوبه را روانې وې داسې راتلې او په دې اوریاز کې مې یو اواز واورېده غیبی آواز اسقی حدیقت فلان اے اوریازی د فلان کی باغچه سیراب کا اوریاز نه مې آواز واورېد اوریاز وکړه بیدا او شوې او روانې دي دا سړی وایي چې ما وې اورېږه دا اوبه چېرته ځي لښتې ډک دی وایي اوبه پسې تلم لښتې کې روان یم ورسره دا لښتې په یو باغ ورغی چې په باغ ورغی باغ کې سړی ولاړ دی بیلچې ورسره ده هغه اوبو ته ورخونه ازادۍ او بندۍ باغ سیراب شو ما د هغه سړي نه تپوس وکړو ستا څه نوم دی نو ما ته هغه نوم واغې چې د هغه اوریازې د اواز نه مې کوم اورېدلی اوهو او دومره اوبه رالې چې د هغه پټۍ پې بس سیراب شو ما وی بھیجان ته په دې دا ته څه نیک عمل کې ځکه دا اوبه چې د کومې اوریازې نه راپرېوتې دقې اوریازې نه مې اواز واورېده چې د پلانکي باغچه سیرابه که ستا دا نوم مې اورېدلی دی هغه وی زه خو نور څه نه کوم خو چې د دې باغ کم آمدن وشي نو 3 ځایه یې کړم یو ځای واپس په دې باغ لګو او یو ایسه غریبانانو فقیرانو له خیرات ورکوم دوستانو له ډالۍ ورکوم او یو ایسه خپلې ښځې او بچو له وړو ګوره د صدقې دا برکت حضرت نوح علیه السلام چې کله کشتۍ ته وخته نو 2 جوړې د حیواناتو د ارس وردن نه مسلمانان ورسره وختل یو بوډا سپینګیري په کشتۍ کې ولاړ دی چا نه پیژني نوح علیه السلام ته خپل امتیانو چې یو بوډا بابا دی پکې کشتۍ کې مونږ خو یې نه پیژنو ویری ولې چې د مټیو نه ته څوک یې چې بې تپوسه کشتۍ ته راوختې وی د شیطان ابلیس بدماشه داسې نه زمونږ دشمن او بې تپوسه کشتۍ ته راخېږي پرېږدم دی نه اوس دې برابروم یاره مهرباني وکړه پرېمې ده بس غلطي مې کړې ده خو وی خاله دې پرېږدمه چې ما ته هغه څیز وښیه چې انسان ته او مسلمان ته په ډېر لوی ضرر ده هغه څیز وښایه چې مسلمان ته او انسان ته د هغې نه غټ ضرر دی وی بیا راته څه نه وی نه ویم درته وی ښه 2 څیزونه دي چې هغه د مسلمان دپاره زهر قاتل دی یو حرص او بل طمع حرص او طمع او لالچ دا د مسلمان دپاره زهر قاتل دی
دا دو سیزو دا ډېر خطرناک شی او وی اسنګا وی هغه داوا او یو بغض وی ما بغض وکړ د آدم علیه السلام سره نو وی زما مرتبه ته وګورئ بغض خودونه خطرناک شی دی او وی آدم علیه السلام حرس وکړ تمه وکړه ولې الله ورته وی دی بوټي لګوته موړه نو ما ورته وسوسه ورواچوله چې دی له یو څه نو ټول عمر به جنت کې او کدی ګوتې یو نړۍ نو کوزی دی ګورې نو هغه تمه وکړه او د جنت د جون لالچ یې وکړه نو چې ګوتې یې وړې نو دنیا ته راغی او دا فارسی بانان وی وی طمع سے حرف داری هر یک ازو خالی وی تتم درې حرف دی یو توی دا ټکی پې نشته یو میم دی ټکی پې نشته یو عین دی ټکی پې نشته وی درې حرفونه دی درې واړه خالی دي تمه چې کې یو د الله نه وکې بس بنده نه مکوه دا پیسې به دې خپل راځي قسم په خدای چې کم دله خدای مقرر کړی دا که هغه د نه یو وړی پاتې شو نو زما په دې مخ لاړې وتوږه اللہ قرآن شریف کے فرمائے الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها چې څومره رزق دله خدای لیکلی دی اب خوري اله به مري خدای خو دروغ نه وایي چې کوم رزق الله مقرر کړی او اس فکر مکه و تما من حیث لا يحتسب د داسې طرف نه به خدای درکړي چې ستا په وهم و ګمان کې به هم نه تېرېږي مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ځل جماعت کې ناستو یو سیټ راغی دا بعضې خلک په دې مولیانو باندې هم څه دغه کوي ازمایښونه کوي یاره دا ما ته پته را زموږ باباجي و شهزاده مولوي صاحب خدای دې وبخي په دې پیرانو جومات کې به یې وړه دوره کول یو سړی وله راغی ما ته ښه یاد دی او دا زکات به د ضیاء الحق په وخت کې د خلکو دې مدرسو له ورکوه ورته وی مولوي صاحب دا چک مې راوړی دی او دا ته وصول کو د طالبانو لی ورکړه هغه له خدای جیبه سوچ ورکړي ورته مسلمانه زما په لاس یې ولې ورکې په خپله یې ورکړه که هغه او خندل وی نه 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 بس تا باندې اعتبار دی بس تی ورکړه دوی لی ورکې او که هر څنګه پکې لالچ یې ورکړي هغه والا کاغذ واپس کوي مسلمانه په دې نه پوهېږي دا یو څه که تی یې ورکې راوړه ورکې زما په لاس یې ولې ورکې یاره بیا وروسته به موږ ته پته ولګېده چې دا په یو اجره کې یو سازش شوی درې کسه پکې شریک و یو اجره کې درې کسه پکې شریک و او دا کړی و چې دا چک به مولوي صاحب وصول کي نه موږ به ورپسې پراپېګنډه وکړو چې هغه د طالبانو پیسې وصول کړي او پردې مال یې ووایي زما قسم په خدای درې واړه خدای داسې ذلیلان کړل داسې او په دنیا کې داسې رسوا چې که مې راته نومونه واغېشتل نو تاسو به هم پرې رحم وکړئ رسوا شو برباد کورونه تبا یعنی قسم په خدای چې نن دا وی کورونه هم نشته خره پې ورغړېدل نو هم دته نه یو به مولیانو به ازمایښونه نه کوي ټوکې به نه کوي په دې خدای خفه کېږي دوی د خدای د دین خدمت کوي نو چې څوک د خدای د دین خدمت کوي نو الله پې خفه کېږي ګورې مولیانو سره به د خبره ظلم زیاتې او دا سازشونه به بلکل نه کوي دا ګناه نو سیټ صاحب په زړه کې دا چې راشه بیا به ګورو به چې دلې پیسې راوړی خو هغه ډبلې روپۍ وې وی صاحب دا مې راوړي دي دا والي وی زما نه دي په کار زما ورته حاجت نشته وی طالبانو لی ورکړه وی ته یې ورکړه که نه وی صاحب تا طالبان دي دا مې راوړي دا وله ورکړه وی چې د ما په لاس یې ویشي په خپله یې پې ویشه که نه سیټ صاحب بار لاړ د مولانا رشید احمد گنگوهی صاحب په پڼو کې هغه پیسې واچوي او داسې ډډې ته ودرېد چې ما ونینی مطلب یې دا و چې د ما د مخه خو یې نالې خو زه اوس ګورم چې اوس یې اوچتی که نه پیسې خو د خلکو خوښې د خپل عبادت وکړو اشراق مونځ یې وکړو چې کله راووته او سپلو کې خپه منډله نو هغه د روپو ډکې وې ویې وکړه خو سپلو کې خپه نه ورځي وکتل ټول د روپو ډکې د پاس هم پې پرتې دی اولاد نه دې ټکي ته وګوره سپلی او سنډلې روپۍ ته وسنډلې او څه وایي ګندماله چې څوک در پسې منډې وایي نو تختې ته ځان نه ورکې او چې څوک در نه تختی د پیزار سلامونه کې خپل راوړي دا حقیقت دی
مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه دا چې تقریر بخاری کې واقع لیکل د بخاری شریف یو تقریر وی یو سړی دی او مسافر د جمعه تر جمعه ته مسافر څنګه راغی وی قتل نو په یو ګټ کې الته یو سړی ولاړ دی عبادت کوي دلته بل ولاړ دی عبادت کوي الته بل ولاړ دی عبادت کوي دی وی چې د خدای ذات اوګه ما او زرا شب چې دوی ساله بدماینو دیکھ یو جنې رااله خشتخل خوبصورت هغه سره خوانچه د غوخو د ډوکو د سوته وی درو جوړکا هر قسمه خوراک پکې دی دا جنې څنګه رااله او دا اشنا چې هغه درې وته ډو ګوري نه او دی وته پنیخ پنیغه پترس ګوري چې شیخ راغی خدای چې کم خوا بزي هغه جنې خوانچه کې خو دا لوټه راواغشت او لاسینځون کې وسره دی هغه ګټ والا لورغه او تا ډو ګوري نو دا جنې وته مينت کې دا الله سوینده ډوړې من نه خرم لړکا نه جنا لګه بخا مخه نه خرم او ته مينتونه کې اخر کې په مينتونو رضا کې لاسي وینځل بیا وته خوانچه مخه ته کې خاو دا ودا اخرى نو هغه سړی چې بسنګ اډو کې خوړه کنه نو دا اډو کې به راغشته دا غوخه به ته خوړو دا جنې به په دماغ وښتا غوخه به خوړو دا جنې به په دماغ وښتا بیا به غوخه خوړو جنې به او دې بوته مينتونه کول چې خیر دې کما ولي خدا خورا اخلاص کا خورا اخلاص بیا ورغه غبل په مانځه ولاړ دی او تا ډو ګوري نه هغه ته مینا زاری کوي نه خورم خوري بخا مخا غیر مینت تکم لا سونه پی وینځل ام دا چل کوي چې غوخه خوري پاډو کې دا جنې په دماغ خولي چې غوخه خوري پاډو کې دا جنې په دماغ خولي او جنې پاغي کې متمنتونه کوي او مړی دی وته شیشه غشتره چې خدای نمبر خو زما دي چې مال راشي شیخ لاس نشي هغه ګټ لاله هغه مو سره دا چلو نه خورم رضا کو په مینته په خوراک کو خړوډو کې خوري وخه په مخ د جنې ولي اخره کې دلاره کدل څنګه راغې دیوته وای لاس نینځم او ته کې انځه کنه خپل کار کوا دا مطلب چې دا خو د نورم دا چلو کوم دا چلو کوم وای سړی پېچو چې دا خو خدای غوسه شو په خخه دې پکو به لا سی وین د خوانچه وته مخ کې کلا چې اډو کې اوچت کو دا اډو کې نه غوخه خوړه او اډو کې اوچت کو جنې په دا مخ وښتا هغه دا مطلب چې دې کلی بری واجب تاثیر چې وړه خوري پاډو کې داس خولا خو چې اډو کې اوچت کې په وښتا هغه خوانچه کې خو دا په ور غریوال دې مړ نه وستا هغه داسې کړي تا خدای به خو باسه ډوړې دا ولما ما په مخولي او درېګه چې در باندې وګرځم هغه وی چې دا سکار د چې هغه غریب هغه خود تونس ویني کړي او بیا دې په ډوړې خوړه نو زه څه خبرو مې دا ور دي وطن رواج داسین او ته وی زه دنیا ما جنې وته وی د دنیا او دا ما سره چې سلاس کې د دنیا سامان دی شو شرط ادری را نه خپدي رضا کو مې نه رضا کی ارا تشاکې او زه مشاکوي اخره او ته خو چرانه نه وتم تارا تاغه نه شیشه غشته ته ما پسې یې ستاره دا کولو ته ساجت ته که خوري اخره ډکېږي ډک شي نه خدای دې به خو باسا واقعي څومره چې د دنیا ته د شاک لکنه هغه مر در پسې درمنډي او چې څومره ور پسې لګې دلې د تختی بدن نو ما د تدوي چې دنیا ګټل من ندي تجارت کوا د صحابه موټر خانو ځان موټر والا د صحابه زما کې وی دا نه چې نه باغونه مو ځان لازم کم ساته تجارت هم کوا غي دکانداري هم کړی دي اغي زراعت هم کړی دي اغي خرید او فروخت هم کړی دي اغي مالونه ما د مثال درکړ لیکن خدای نه دی پرېخي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزکات دې مال دولت د خدای نه دی اخوا کړي د خدای نه غافل نه دی پرېخي نو ور سره به الله نه یې ګټه کوا من نه دی مال جمع کوا من نه دی او خدای به نه یې دیو جن الله فرمای کلا بل تحبون العاجله دنیا مو خوخه وتذرون الاخره او اخرت مو ير دی او د دنیا او د آخرت فرق د دنیا بسونه جون دي دا یو سړی د اتیا کاله جون دی په اتیا کالو کې 15 کاله خو ته د نابالغ والی راغی
او نیمه شپې دي ځه اتیاو کې نیمه شپې دي نیمه ورځې دي نو هغه نیمه شپې خو په غفلت کې لاړ 40 کاله خو په غفلت کې تېرې شوې څو پاتې شوې 40 دا چې اتیاو ته ورسې ګورو اتیا ته نه پول سادل ته پرته ده مخکې به سا دننه وه اوس سا سپېمو کې ده چې خبرېږي ټک مړي چې له اتیاو ته ورسې نو 40 خو په شپو کې لاړل 40 پاتې شو نو 40 تو کې 15 کاله خو دې دا الګ دغه لرې کا نو څو پاتې شو 15 نو 15 تو کال کې خو کم از کم د 10 کاله وی الګ ته ماشوم دی نو څه جون دی او د آخرت جون څومره دی امام غزالی لیکلی دی وی کدا ټول ازمکه د اوری د دانې نه ډکه کې تر اسمانه پورې اسمان څومره اوچت دی کدا ټول ازمکه د شړشم د دانو نه ډکه کې تر اسمانه پورې او یو مرغې راځي او زر کاله پس یوه دانه وړي نو دا دانې به ختم شي خو د جنت جون به ختم نشي او د آخرت جون به ختم نشي او نه به د قبر جون او نه به د دوزخ جون ختم شي نو موږ د دنیا د لږ جون له منډې ترلې شروع کړي دي او هغه هم پرېښی دی دې نه د خدای نه منې کوي په آخرت یاد ساته خپل لمونځ او د خپل زکات خپل خیرات او ظلم مه کوه ټګي مه کوه دوکې مه کوه حرامونه ځان ساته او نو الله به دې مدد کوي کوي نه که نو ما ته ووایه ورته ملا صاحب پلنکي وخت کې خبره کړې وه او دا خبره دې غلطه وښده غلطه به ځکه نه خیږي چې دلته د خدای او د رسول خبره کوم نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي رب العالمین په قرآن شریف کې آیت دی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا تاسو د دنیا جون غوره کوئ او لوی جون چې باقي جون د آخرت هغه مو ير کړی دی نو الله پاک دې موږ له د آخرت جون را یاد کړي خدای دې موږ له دنیا هم ښه کړي ته دنیا غربت ښه شی نه دی الله موږ له دنیا هم ښه کړي او خدای موږ له آخر هم ښه کړي او الله د دنیا ګټې وټې هم د آخر د ګټو ذریعه وګرځي